سبيلنا سبيلنا طريقنا طريقنا عموم نظام آرام سای زنگو د هلمند د اسلامي پولیسو ښوونیز مرکز څخه 309 تنه منصوبین فارغ شوه. له فارغ شوو کسانو څخه 338 تنه د هلمند ولایت د بېلابېلو امنیتي قطعاتو او 41 تنه د نیمروز ولایت اړوند منصوبین وو چې د یادې روزنیزې دورې ټول پړاوونه یې په بریالیتوب بشپړ کړه. په دې مراسمو کې د هلمند مرستیال والي مولوي رحیم الله محمود فارغ شوو منصوبین ته د مبارکۍ ترڅنګ ویل هغه امکانات او اسانتیاوې چې د دوی د روزنې لپاره برابرې شوي دي موخه یې د داسې مسلکي ځواکونو روزل دي چې خپلې دندې په غوره ډول ترسره او خلکو ته رښتینی خدمت وکړي. نوموړي له فارغینو وغوښتل چې د دندو پر مهال د خپلو امیرونو اطاعت وکړي، له همکارانو او ولسونو سره نیک چلند ولري، په ځانګړي ډول د تلاشیو او چیک پاینټونو پر مهال د خلکو عزت او حقوقو ته پوره درناوی وکړي. د اخلاقو په باره کې دلته روزنه درکول سوې ده چې تاسې باید څنګه اخلاق وکوئ. الحمدلله دلته ټول اسلامي شرعي نبوي اخلاق تاسو ته ښوول کېدلو، درس درکول کېدلو. ستاسې نصاب ستاسې نظام دغسې نظام ده، نو تاسې هغه نبوي اخلاق د صحابه کرامو اخلاق د تابعینو اخلاق هغه په ځان کې راولئ. د امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال مولوي نصرالله حذیفه د تقوا، اخلاص او امانتدارۍ په اړه هرړخیزې ویناوې وکړې. نوموړي وویل د اسلامي نظام د بقا او پیاوړتیا لپاره د منصوبینو سالمه روزنه ځانګړی ارزښت لري، ځکه هغه ځواک چې د نوې فکري او مسلکي روزنه یې ترلاسه کړې وي خپلې دندې په ښه ډول ترسره کولی شي او د نظام د ساتنې مسؤلیت په غوره توګه پر مخ وړي. پیرداري به څنګه کوي، تامین د امنیت به څنګه راولي، ولس سره د خپل ګران ولس سره مجاهد پرور ولس سره د خلکو سره عوامو سره ملت سره به څنګه کوي، ته به کچر کې څنګه به روش چلی وي، دا به ټول تاسو لستلی وي. د اسلامي پولیسو ښوونیز مرکز د لوجستیک مسؤل مولوي شبیر احمد عثماني د اسلامي ټولنې د اصلاح او د نظام د پیاوړتیا لپاره روزنه او چمتووالی بنسټیز اهمیت لري. نوموړي زیاته کړه د اسلامي نظام ټول منصوبین دوامدارې روزنې ته اړتیا لري ترڅو د خلکو د امنیت، نظم او خدمت چارې په ښه ډول ترسره کړي. هره ټولنه چې خلک پکښې ژوند کوي یو منظم او قوي نظام ته اړتیا لري ترڅو د فساد مخه ونیول شي، اسلامي ارزښتونه خوندي وساتل شي او د ټولنې چارې په سمه توګه تنظیم او اداره سي. اله العالمین د خپلو هغو ستر قانون تر درشل لاندې چې اسلامي نظام او عمرای په دې باندې مکلف کړي وو چې د خپل پرسونل او یا هغه پرسونل چې دوی د ملت سره لاس او ګریوان دي بناء په یو اسلامي اعداد باندې باید وروزل سي. فارغ شوو منصوبینو ژمنه وکړه چې خپل زده کړي مهارتونه به د عمل په ډګر کې استعمالوي. په باره کې مو زده تعلیم په باره کې مو زده کړی دی، د چیک پاینټونو په باره کې مو زده کړی دی، د ګزمو په باره کې مو زده کړی دی، هغه چې د نظامي کې کوم کاریږي هغه مو ټول زده کړی انشاءالله الرحمن. مثلا د صلاح درس وو، دغه چې د چیک پاین درس وو، دغه چې د تلاشۍ درس وو، دغه چې د ګزمې درس وو. الحمدلله ډېر ښه په مېړانه سره موږ دا زده کړې وکړلې او ډېر سم پکې زده کړله. د مراسم په پای کې فارغ شوو منصوبینو خپل زده کړي نظامي تمرینونه او بېلابېل تکتیکي حرکات نندارې ته وړاندې کړل. دا د ونې وړ چې دا مهال د یاد ښوونیز مرکز څخه په بېلابېلو دورو کې شاوخوا 10,000 امنیتي ځواکونه د مسلکي زده کړو تر بشپړېدو وروسته ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي.